अस्सलामुअलैकुम नवाल उम्मीद तारम چې تاسو به ټول روغ جوړ بوي عزتمنو د پښتو ژبې مشهور اداکار اسماعیل شاهد عزتمنو چې د همیشه د پاره د هر کوم مخونو باندې خنداګان راوستي دي عزتمن اسماعیل شاهد چې دنه په پیښور کې پر شخبه کې دنه ناستیو او دغه رشقه د بری رشقې سره و جنگیدل چې په دغه کې عزتمن اسماعیل شاهد هم ناستو د رشقې والا زی په زی باندې مړ شوی دی او اسماعیل شاهد هم ان ویل کېږي چې مړ شوی د خو ډېرو د رپورټونو په وینا باندې همدغه ویل کېږي چې دا زخمی دی راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دغه ویډیو تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کوو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارل زمون په دې سپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره ټاله نشان ووهئ چې خا یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو ورستاو داسې ته ډېرې واقعي مخې ته راځي چې نن څنګه عزتمنو یو مشهور کس د پیښور اوسیدونکی اسماعیل شاهد عزتمن چې دا په رشقه کې ناست یو کور ته روانو چې د په لار کې دغه شانتې اسکیډنټ حادثه مخې ته راغله او دا پکې یعنی ډېر د رپورټونو په وینا باندې همدغه ویل کېږي چې ډېر پوسټونه هم کېږي چې اسماعیل شاهد خان وفات شول او اسپتال کې زخمی حالات ډېر کسانو چې اسپتال کې زخمی حالات وته په مینه چې موږ معلومات وکړو اسماعیل شاهد خان چې دین عزتمن نه پر رشقه کې ناست دی او نه رشقه جنگیدلې ده عزتمنو د په خمشکل دی چې خلکو ورپسې دغه پوسټونه کړل دي چې د پښتو ژبې یو مشهور اداکار اسماعیل شاهد خان وفات شولو مینه دا خبره دروغ ده د کې څه رښتیا نشته دی تاسو دا انتخاب کړئ عزتمن اسماعیل شاهد په خپل کور کې ناست خو جوړ دی الله تعالی د خپل بچو ته پاره ژوند ساتي زموږ د عزتمن تنن معلومات د دې پورې د نوی معلومات لپاره د سره زموږ د سپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساده د ټاله نشان وه چې خا یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي